بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله تعالی په سپیشل نامه چې بخښونکی مهربان ده. تاریخ د 1402 کال د اوومې میاشتې څلورم تاریخ ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې تاریخ وهنې نوبت در سره شریک کړم. کابل چې دا فعلا لپاره د 1401 کال د څلورمې میاشتې 25 تاریخ کې ده. کوم کسانو چې په دغه نو تاریخ باندې ثبت نام کړی ده دوی کولی شي خپلې فورمې د چک کړي او دوی ګوري. البته یادوري وړ ده چې یادونه وړ ده چې فعلا ډېر کم تعداد ته په دغه تاریخ باندې نوبت ورکړی ده او کوم کسان چې لا پاتې دي تر اوسه تاریخ نه ده ورکړی هغوی دې منتظره کیني په همدې 2 هفتو کې حتما تاریخ ورکړي. ارزګان د 1402 کال د شپږمې 21 کې ده. بادغیس د 1402 کال د څلورمې میاشتې 30 کې ده. بامیان د 1401 کال د 12مې میاشتې 14 کې ده. بدخشان د 1402 کال د 15مې کې ده. بغلان د 1402 کال د اول 12 کې ده. بلخ د 1401 کال د 11مې میاشتې 14 کې ده. پروان د 1401 کال د 12مې 15 کې ده. پکتیا د 1402 کال د 3مې 20 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 6مې 20 کې ده. پنجشیر د 1402 کال د اولې 20 کې ده. تخار د 1402 کال د څلورمې 7 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 29 کې ده. خوست د 1402 کال د اولې 40 کې ده. د کندې د 1401 کال 6مې 22 کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې 29 کې ده. سمنګان د 1402 کال د 2مې 10 کې ده. غزني د 1401 کال د 6مې 26 کې ده. غور د 1402 کال د 2مې 21 کې ده. فاریاب د 1402 کال د اولې 28 کې ده. فراه د 1402 کال د اولې 28 کې ده. کاپیسا د 1402 کال د 3مې 9 کې ده او کندهار د 1402 کال د 3مې 9 کې ده. کونړ د 1402 کال د اولې 6 کې ده. لغمان د 1402 کال د اول 3 کې ده. لوګر د 1402 کال د 2مې 22 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 9مې 20 کې ده. نورستان د 1402 کال د 6مې 10 کې ده. نیمروز د 1402 کال د 6مې 2 کې ده. هرات د 1401 کال د 6مې 15 کې ده. هلمند د 1402 کال د 6مې 10 کې ده. وردګ د 1402 کال د 15 کې ده او زابل د 1402 کال د اولې 18 کې ده. کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی ته تاریخ ورکړی ده کولی شي خپلې فورمې د چک کړي. یادونه وړ ده چې په راتلونکو څو ورځو کې او په 2 هفتو په جریان کې بعضې ولایتونه دي چې د هغوی سیټونه وواز شي د ثبت نام لپاره او د تبدیل لپاره. هغه کسان چې غواړي جدید ثبت نام وکړي دوی کولی شي چې کابل سیټ کې ثبت نام وکړي او هر وخت چې بیا د ولایتونو سیټونه باز شو یا خلاص شو د خپل ولایت بیا کولی شي خپله فورمه تبدیل کړي. نو هغه وختونو کې چې تاسې کله سیټ خلاصېږي هغه وخت ثبت نام کوئ هغه وخت ثبت نام نه کېږي ځکه په سیټ باندې بیروبار وي او نشئ کولی چې په کم وخت کې تاسې ثبت نام وکړئ ځکه همیشه لپاره چې سیټ واز شوې ده د 4 ساعتو لپاره 6 ساعتو لپاره الا 10 الا 12 ساعتو پورې سیټ خلاص وي د نه زیات نه خلاص. او کابل، زابل، نورستان، پکتیکا دغه ولایتونه فعلا لپاره په 40 ساعته سیټونه خلاص دي. کولی شي چې دغه ته هم ثبت نام وکړئ مګر د تذکرې مطابق باندې کابل چې د عمومي سیټ ده هغې ته هر ولایت نه کولی شي ثبت نام وکړي او بیا کولی شي کابل کې هم بیومتري وکړي. هغه هیوادوال چې بیرون له بهر نه دي هغوی کولی شي چې کابل سیټ کې ثبت نام وکړي او که چیرته غیر حاضر هم شي حتی 1 کال پورې هم غیر حاضر شي کابل کې فورمه قابل اعتبار ده کولی شي بیا بیومتریک شي. او که چیرته بیا دوی ولایتونه تبدیلي وکړي بیا او غیر حاضر هم شي بیا هلته دوی ولایتونه کې نشي کولی چې اجرات ترسره کړي ځکه د ولایتونو له 1 هفتې نه نیولې تر 2 هفتو پورې دوی وخت لري چې هلته مراجعه وکړي بیومتریک شي او نهایتا الا 3 هفتو پورې دوی کولی شي ولایتونه کې بیومتریک شي. هغه نه دوی اجازه ورته نه ورکوي چې هلته په ولایتونو کې بیومتریک شي. که د پاسپورټ په ارتباط باندې کوم سوال لرئ کوم وړاندیز لرئ کولی شئ د دې ویډیو تر لاندې موږ سره شریک کړئ تر څو د همغې په ارتباط باندې تاسو سره خپل معلومات شریک کړو. مننه. کور آباد. لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک او شیر یې کړئ. مننه. کور آباد.